سید خان کلونه راهیسې د کوهاټ دودیزې سپلۍ په جوړولو بوخت دی. نوموړی وایي د کوهاټ دودیزې پنجېدارې سپلیو صنعت اوس په ورکېدو دی. د ده په خبره چې ناسم بازار موندنه او د سپلیو جوړونې توکي ګرانېدل هغه لامل دي چې د کوهاټ پنجېدارې سپلیو بازار یې کمرنګه کړی دی. د 40 کاله ما د پنجېداره کړۍ په دې کوهاټ باندې وچلوله. 444 د ما د کړۍ نمبر ده. نو تقریبا څه مودې راسې د مټیریل ګران شوي دا کار رو پرو لګیا ده. مطلب دا د آؤٹ سټینډینګ کېږي، مطلب دا له قرضداره کېږي، مطلب څه مال راوړي مخکې زه ګاګ ته جوړه ورکوي هغه برداشت نشي کولی. نو د دې وجې نه د لوکل څه کوم کار روان ده په 600 کې، په 700 کې، په 1000، په 3000. نو دغه لوکل مطلب دا د بس شی چلیږي لګیا ده. او د لاس څه کوم مشقت د هغه 10 کاله 15 کاله څنګه هغه مشران لاړو نو دې سره پسې د کشران پاتې دي. مطلب دا د نو توره پرې زندګي وه او څه کله ختمه شوه نو بس دا کار روان ده. په دې مارکیټ کې تقریبا د 100 روپۍ کې په 100 کې 98% کار په کوهاټ کې مطلب لاس مشقت ختم شوی ده. او دغه چند کسان پاتې دي چې هغه د لاس محنت کوي، هغه هم زمیندار علاقې دي، هغه خلک سخت بیزاره شوي. نو هغې د وجې نه دا لاین روان ده، که د لاس مشقت ختم ده. د دغه لاسي صنایعو کسبګر زیاتوي چې د دغه دودیزو سپلیو د بازار موندنې لپاره چا هم ورسره مرسته نه ده کړې. دا څه موږ سره حکومت هېڅ تعاون نه کوي. موږ لکه تعاون دا ده که نه، لکه د حکومت موږ سره دومره تعاون کولی چې د چرسدې کې یوه میله لګي دی، پېښور کې لګي دی، اسلام آباد کې لګي دی. نو موږ سره یې دا تعاون کولی سره یاره تاسو د یو څو دکانداران راشئ، تاسو خپل مال وښیئ د خلکو ته چې یاره دا هم وګورئ. د کوهاټ دغه دودیزو سپلیو د بازار په اړه کسبګر وایي یو وخت د سپلیو بازار دومره غوړېدلی و چې ان بهرانیو هیوادونو ته به هم خلکو د کوهاټ دغه په لاس جوړې شوې سپلۍ د ښادیو او ډالیو په توګه خپلو خپلوانو او ملګرو ته لیږلې. نو کوهاټ ولې کړنې ښې مشهورې وي، موږ ته په بار ملکونو نانتلې ودونو کې به هم ښې چلې دي. اوس یې مټیریل ډېر زیات ګران کړو. اوس وایه چې نن 10-15 کاله پهله چې کوم مال به بدلېدو هغه مال ورسره بدلېږي نه. اوس میاشت تېره شي، میاشتې کې څوک جوړه نه اخلي. موږ سیدار کار دی، خپل لاس ولې کار ده، محنت ولې او نور پې د باټه ولې پېښور ولې ساده پې اسانې څرمن ولې هغه ولې پې راغلې، ماشیني پې راغلې. وایي موږ کاروبار تقریبا وایه چې اوس بس ختمو کې حساب ده. اوس څوک هفتې کې هم پوښتنه نه کوي، میاشتې کې حساب نه کوي. موږ خپله دوکان کریا او خارچې نشي پوره کېدلی. د کوهاټ دودیزې پنجېدارې سپلیو صنعت اوس په ورکېدو دی. په دغه مارکیټ کې د لاسي صنایعو دغه کسبګران وایي که چېرته د صنعت توکي ارزانه شول او حکومت لخوا د دې صنعت لپاره بازار موندنې هڅې وشولې نو د دوی کاروبار بیرته غوړېدلی شي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.